ښه شوله ډېره چې انکار دې وکړو، زما د واړه عمر کار دې وکړو. خلک چې نښه ولي ګوري ورته، تا چې مخ پټ کړو نو ګزار دې وکړو. د دې شعر خالق خاطر اپریدی چې مصري خان یې نوم دی، د خپل شهرت له جوره په پښتنو کې یو عام مقبوله شاعر، یو عام قبولیت لري. هر چا پیژندلی، هر چا منلی او هر چا لوستی شاعر دی او د هر چا خوښ سوی شاعر دی. د دې سړي له نامه سره اپریدی لګیږي نو ښکاره خبره ده چې په کام اپریدی دی. زه کوشش کوم چې دا نوي نسل ته دا سړی داسې سرسري ور وپېژنم، نوره څېړنه، نوره لوستنه، نور چې څه کار ته اړتیا ده د دغه سړي په ژوند او زیار کې، دا به دوی کوي، ځوانان به کوي، نوي څېړونکي به کوي. مصري خان یې نوم اصل په کام باندې اپریدی د خیبر په زخخیلو کې په صدوخیل نومي کلي کې دا سړی زو کړی و. د 1990 عیسوي کال خبره ده چې دی پیدا سوی دی. د پلار نوم اکبر خان یادیږي، نیکه خان دوست یادیږي او نیکه چې دی هغه شیرمست یادیږي. زموږ دغه لیکوال چې دی په کشنیوالي باندې چونکې د شهرت په برخه سوی دی، نو زار کله دا خبره کوم چې یو عام سړی چې وي هغه دومره شهرت نه لري لکه دا کم سړی چې مشهوره سي، د هغه شالید چې وي هغه دردونه، پیښې، حالات، کړکېجن او داسې پیښې چې هغه دی جوړوي. نو خاطر اپریدی چې دونې شهرت لري نو شاته به څه پیښې وي، څه حالات به وي چې دی جوړ کړی دی. هغه په کشنیوالي د پلار له سایه محرومه سوی دی. کتابونو لیکلي، زموږ څېړونکو لیکلي چې زموږ دغه شاعر بیا د اکا حضرت او د نیکه خاندوست په لاس باندې روزل سوی دی، رالوی سوی دی. نو ښکاره خبره ده چې زمانه د محرومۍ ده، نو له تعلیمه له زده کړې پاته سوی دی، بې برخې سوی دی. له کوچنیوالي څخه مزدوري کوي، خپل روزګار کوي. که چیرې د مراد شینواري د خیبر ادب نومي کتاب تاسو وګورئ نو هغه لیکلي دي چې په 1950 کې په لواړګي کې د دغه سړي د چایو دوکان وي، یعنی چای پخولې، د چایو کاروبار یې کاوه. دا یې ورسره زیاته کړې ده چې دا صرف دوکان نه و بلکې دا د شاعرانو ادیبانو یو مجلس هم و. دلته به ټول سره کښېنستل، د هغو د شعرونو له اثره زموږ خاطر اپریدی هم خپل تاثر اخلي او په ده کې هم د شعر کومه ماده چې د هغه پخیږي او جذبات چې د هغه راپارول کیږي او آخر دغه جذبې چې دي دغه احساسات بیا د قلم ته سپاري او دغه قلم او دغه سپارنه چې د بیا د خاطر اپریدی ځینې جوړي. ځکه خو دا سړی ژوندی دی. امیش خلیل صاحب په خپل کتاب پښتانه لیکوال کې لیکلي دي چې زموږ دغه لوی سړی دغه شاعر چې دی په خیبر رایفل کیمپ کې مالیار سوی و، یعنی نوکري پیدا کړې وه د مالی. زه چې تخمونه د ګلانو کرم، څه معشوقې د بلبلانو کرم. یعنی دا سړي بیا دا کار کاوه، یعنی مالی و. بیا څه وخت پس نورو څېړونکو لیکلي دي چې بیا د دا نوکري هم پرېښې وه، له کابل څخه تر خپلې سیمې پورې به د تجارت چې کوم کار د شروع کړی تر مرګه پورې دغه کار د کاوی. سودا به وړل او راوړل، هر څه چې و یوې خوا ته به یو خوا سودا وړل، رخت به وړی، لا خوا به راړی، هر څه چې و هغه د کاروبار ذریعه سوه. کتابونو دا لیکلي دي چې زموږ د مصري خان خاطر یا د خاطر اپریدي د ژوند وروستي 11 کلونه د نري رنځ ناجوړي سي دا ورسره وتړل سوه او دا ورسره ملګرې وه. که څه هم د شاعر لا پروا و، خو دغه نری رنځ چې دی دا د ده د مرګ سبب وګرځېدی. په 24 اګست 1968 کې زموږ دغه لوی شاعر وفات سو، په ځواني کې وفات سو. زموږ د دغه شاعر د مړینې نیټه چې ده هغه که زه خطا نه وم د اوسني لیکوال د دویم چاپ چې دی کله چې مطیع الله رویا له سره مرتب کړی دی په هغه کې 22 اګست لیک دی او د پښتو په ویکیپیډیا کې بیا دا نیټه چې ده 1961 راغلې ده. نو زه چې څونې اندازه لګوم یا څونې چې ما ورته کتابونه ورته کتلي دي دا دواړه سمې نه دي، باید دا سمې کړل سي. او اصل نیټه چې ده د مړینې هغه 24 اګست 1968 دی. زموږ دغه ځواني مرګ شاعر له مرګه پس چې کوم شهرت درلودلی دی
کم حیثیت یې درلودلی دی دا مسلم دی، دا نه ختمیږي، دا د هر چا په خوله کې دی. زه یو څو شعرونه درته وایم، بیا یې په پای کې تاسو سره یو څو خبرې شریکوم، بیا تاسو ووایاستئ چې دا سړی دونې به درته وایم چې تر شعرونو له مخه چې د شعرونو چې کوم مجموعه د منزلونه دا د بریالي باجوړي په اهتمام باندې له افغانستانه څخه اوله وار په 1900 تقریبا 4 اتیا یا 15 اتیا کې چاپ سوې وه. دا مجموعه چې ده بیا وروسته مقدر شاه مقدر او فضل ربي هم په 1900 کې د دیوان خاطر په نامه چاپ سوې وه. بیا امیر صاحب لیکلي دي چې د ده زامنو د کورنۍ خلکو یا د ده کورنۍ په 2010 کې د کلیات خاطر په نامه باندې یا د خاطر د کلیات په نامه باندې هغه ټول کلام پکې شایع کو کوم چې د دوی سره خوندي و پروت و، یعنی بشپړ رنګ چې دی دا وروستی د 2010 چاپ چې دی دا مجموعه ده. دا تاسو وګورئ، دا په ویلو ارزي، په لوستلو ارزي. د خاطر کلیات بل چا هم چاپ کړی دی چې زموږ قدرمن څېړونکی مطیع الله رویال یې یادونه کوي، جاوید خان او نیاز امین، دا غالبا په 1999 کې چاپ سوی دی. غرض دا چې د دې سړي شهرت چې دی هغه له دې وجې دی چې دا کتاب یې ډېر چاپ سوی دی. خلک یې وایي زموږ د دې شاعر په اړه ویل کېږي چې په 1960 کې د شاعري پیل کړې وه، نو په 1990 کې زو کړی دی، په 1960 کې شاعري شروع کوي. غرض دا چې داسې د تعلیم سلسله یې نه ده پاته سوې، نو ځکه دا شیان چې دي دا اټکلونه چې دي دا به ورسره تړلي وي. زموږ شاعر وایي، شعرونه یې واورئ، وایي د هجران سره به څه کړم، کور یې خور سه، زما زور یې کړه اوبه یې زور سه، نور مې څه دي چې یې ستا په ځواني ده وکړم، خو همدا خپله ځواني را باندې اور شوه چې زه بیا د لیوني په شان ورګډ سم، باغ دا ستا د زلفو بیا هسې سمسور شه، نیغ چې ستا د کږو ورځو په لور ګورم، د دښمنو زړونه غوڅ په داسې لور شه چې مین پکې لوګی سي لکه خلی، دا دنیا د ډېرو ښکلو نه تنور شه چې دا یو داغ مې څه شي ډېر راګور، په دا یو داغ مې څه شي ډېر راګوره، نیازبین زړه د خاطر ستا تر خالو تور شه. او شاید چې حسن دی اشنا د سرو لمبو نه ډک دی، د زړه جهان مې د لوګو د اسویلو نه ډک دی، خوښه مې ستا په بڼو غشو د ویشتنه د زړه، ګنې وطن خو هسې یاره د اغزو نه ډک دی، مرمخی مخ به مې له ورایه ناخبر کتلی، نن راته ځکه دا جهان د پلوشو نه ډک دی، دا حسرتونه دا غمونه تنګ کوږل زړګیه، له دې خو ګوښه دی هر څوک که د تیرو نه ډک دی، زما خاطر یې له شکونو له فکرونو ډک و، د مخ کتاب دی راله راوړه د کیسو نه ډک دی، چې ستم یې د پرون نه نن بسیار سو، نه پوهېږم یار که مکل که هوښیار سو، زړه مې کلک لکه سندان دی هر ګزار ته، خو چې وار دی خطا نسي اوس دی وار سو، دا خو ستا د تورو سترګو برکت دی چې په تورو شپو کې ګرځم ورک مې ډار سو، لږ زه او ډېر به ته پکښې لیده شو، د دیدن په وخت د سترګو چې زمبار شو، ماشوم زړه مې ستا په مینې پسې ټوپ کړو، لږ یې پورته کړه په کوم ځای کې ګزار سو، لږ یې سترګې کړه راپورته که بیا درومې چې درغلی زړه مې راغلو که ایثار شو، ګرانه نه ده ستا یاري خو چې په سر ده، منصور ځکه د یار سو چې په دار سو، ته دې خپلې سترګې وګوره چې څه کا د خاطر زړه به په څه سترګو قرار سو. د ده په اړه حمزه بابا ویلي وایي خیبر ژړېږي چې شاعر یې نسته، غزل یې چوپ دی چې سایر یې نسته، د شاعرانو چې محفل سوړ دی را معلومیږي چې خاطر یې نسته. ګرانو د خوند خبره دا ده چې زموږ دغه شاعر په نالوستې ورځ باندې په شعر کې داسې فن ځایوي چې زه وایم چې دغه سړي د پښتو غزل ته وزر ورکړي دي او الزولې ده، په پښتو غزل کې دومره خوند پیدا کړی دی چې هر څوک یې په لوستلو باندې خوند اخلي، د ده اسانه توري او ښایسته وډنه، ښایسته سنتونه پکې ځایوله، د شعر لوازمات پکې پوره کول داسې خوند کوي. وایي ستا منزلونو کې یمه، رسېدو امیدونو کې یمه، داسې په خوند باندې کې راوستلي دي چې سړی دې ته حیران سي چې واقعیم دا د یو غزل شاعر دی او دا د یو ښایسته لارې لاروی دی. کله چې انسان د شعر ووایي په هغه کې دننه یو کیفیت پیدا شي،
او زه دا کیفیت محسوسوم ځکه دا وایم چې د ده د شهرت وجه هم دا ده چې چا اورېدلی دی بس هغه قبول کړی هغه ساعت دی، نه تفصیل غواړي نه تشریح غواړي، ساده او اسانه شاعري ده، ځکه یې خلک ډېر خوښوي، ځکه یې خلک ډېر وایي. نو د ده په دغه شعرونو کې چې سړی ورسره ولد سي خاطره تا ویل چې شیخ یم زه په کټ کې مات بنګړي د چا پراته، دا رنګه اسانه انداز چې سړی د ځان کې بیا هغه نه پاتېږي، هغه به خامخا د شهرت بام ته رسېږي. زموږ خاطر اپرېدی ولولاستئ، زموږ خاطر اپرېدی د ژوند هغه تورې شپې چې نه دي څه مې څېړل سوي هغه راوڅېړاستئ، نور اړخونه یې رابرسېره کاستئ. دا په ډېرو ستایلو او په ډېرو لوستلو ارزي او په ډېرو سپړلو ارزي چې تاسو یې هر څه رابرسېره کوئ، نو زموږ نوی کول به هم ورسره اشنا سي.